سلامونه، وخت په خیر. آیا خودارضایي، جرک وهل یا په ټوله کې په مصنوي شکل ځان ارضا کولی شي د زر انزال او عقیمتوب یا شنډتوب لامل شي او که نه؟ نن په همدې اړه خبرې کوو، انشاءالله چې تر پایه پورې راسره اوسئ. کوم مهم معلومات چې درکول کیږي ورنه مثبت استفاده وکړئ. تر ټولو مهمه او لومړۍ خبره دا ده چې په نارینه‌وو کې د جنسي برخې معمولي ستونزې او د دوی اړیکه د زر انزال سره څه ده او آیا اړیکه یې شته ده که نه؟ اول د زر انزال خبره ده، دوم د نعوز یا اختلال خبره ده یا د جنسي آلې د سیده نه درېدو، او دریم د جنسي کممیلۍ خبره ده. معمولا په افغانستان کې درې اساسي ستونزې په نارینه‌وو کې په جنسي برخه کې شته ده. لومړی دا ده چې دوی زر انزالېږي. کله چې جنسي اړیکه نیسي، مطلب 20 ثانیو کې یا 25 ثانیو کې انزالېږي او دا دوی ځوروي، ځکه فکر کوي چې نشي کولی د خپلې بیبي ضروریات پوره کړي او په عین حالت کې مخکې د دې چې بیبي ګرمه راشي دونه وخت نه خلاصي او بیا چې دی راپورته شوي او کلارې ناسي، او دا کار دوی ځوروي. دوم مشکل چې ډېر په افغانستان کې د جنسي برخې په مریضانو کې لیدل کېږي هغه د نعوز اختلال دی، یا د دوی جنسي آله سیده نه درېږي، مطلب مړاوې ولاړی یا نیمچه ولاړی، او دغه نیمچه درېدل کیدای شي د جنسي اړیکې خوند له منځه یوسي، مقابل لوري ته خوند ورنکړي. ځکه نو که چېرته ته غواړې پوره خوند واخلې، باید جنسي آله دې په مکمل شکل باندې شخه ولاړې. بل جنسي کممیلي ده، مطلب د دوی زړه نه کېږي چې جنسي اړیکه ونیسي، یا یې شوق نه راځي چې جنسي اړیکه ونیسي. او دا درې ستونزې په هغه ځوانانو کې چې معمولا وادونه یې کړي تر ډېره حده پورې لیدل شوي چې مختلف عوامل لري. په ځانګړي ډول ډېر جرک وهل یو اساسي لامل دی د دې ستونزو، او د حده نه ډېر د لوسو فلمونو لیدل یو بل اساسي مشکل دی. او زه همیشه ځوانانو ته وایم چې فکر مه کوئ ستاسو جنسي تناسلي آله ستاسو ده، دا ستاسو نه ده، دا په اصل کې ستاسو د بیبي امانت ده. او کله چې تاسو د هغې د امانت سره خیانت کوئ، خدای ناخسته په لوی لاس خپله فحشا ته چې دی زمینه برابروئ. شدید مشکلات چې شه دي، هر هغه انسان چې جرک وهي دا د دې مشکلاتو اساسي لامل کیږي، او ځینې بیا ډېر خشن جرک وهي چې دوی په خپل لاس خپله کورنۍ تباه کوي. خشن جرک څه معنا؟ ډېر په تیزۍ جرک وهي. دا ستاسو د تناسلي آلې هغه عضلات چې کوم دي دا سستوي او کرختوي، دا ستاسو د تناسلي آلې رګونو ته زیان او ضرر رسوي. دا ستاسو د تناسلي آلې عصبي ریښې له منځه وړي چې د هغې نه وروسته نور بیا ستاسو تناسلي آله سمه نه درېږي، یا هم